په دې روزه کې نیکو اعمالو طرف ته شوق باندې رغبت باندې او خاص کر زما عزتمندو چې کوم عمل زمو استاد اعمالو د تباکول والا دی د بربادول والا دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرئیل السلام په خیرو باندې باغی امین کړو چې د هغه اعمالو نظام وساتو چې هغه دی هغه څه شی هغه دی د والدینو ادب او احترام د مور پلار مینه محبت او احترام وختي می کتاب کته یو کس دی عام تاسو به پیژنې نوم به موریدلی حضرت اویس قرنی دی ایمان په پیغمبر علیه السلام روړې دی کلمه شهادت ویلې ده خو نبی علیہ السلام سره ملاقات نه دی شوی نبی علیہ السلام نه دی لیدلې غایبانه ایمان روړې دی د مور یو زوی نو د مور ته وی مورې زبردم مدینه منوره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت او ملاقات کوم مور ته بچي زما د خدمت بل څوک نشتا زما د خدمت بل څوک نشتا نو که زمړه شوم نو بیا لاړ شه د نبی له سلام سره به ملاقات وکي خو زما د خدمت کتل شي تبل تشبکه یا بدوکه یا بدرې کې زما دلته کې د خدمت بسوک وي د وی ټیک دا یو ځل بیا نو اخر کې مور ته زبس لاړ ډیر روان شو د مور په اجازه تر روان شو چراغ مدینه منوره ته ورسېدا چې تاسو وګ محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم چا ورته نبی له سلام او صحابه خو jihad ته تللی د شپه دعا وکړه او د نبی له سلام jihad ته تلو نو ملاقات نشو دی واپس راغی چې خدایا الته می مور بیمار ده د مور می د خدمت زوګ نشتا دلته کې کم دی د نبی له سلام سره ملاقات مې نه غواړي خو اسباب نه برابرېږي واپس لاړه د مور خدمت کوي عمر تیر شو خدا د پیغمبر علیه السلام سره زیارت او ملاقات نشو نو اخیری کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه ته وصیت پرې خدا چې عمره کچری ته جام دی وي او زه وفات شم او چرتا یو کس راشي او داغه اویس نووي او د قرن قبیله نوي اویس قرن قبیله ده اویس نامي او د قرن قبیله نه او ستاغه سره ملاقات شو نو عمر غره یاد ساته د دغه اویس نه ځان له دعا والا د دې اویس نه ځان له دعا والا دې مستجاب الدعوات ته یا رسول الله ته په سبانه دا دومره لوی مقام د ته په سبانه ملو شوی چې د دعا او بیا عمر د پیغمبر علیه السلام خلیفہ ثانی دویم خلیفہ هغه عمر چې پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان بعدی نبی لکان عمر کما نرستو پیغمبر وی حضرت عمر بو دا دومره لوی مقام باوجود د یو داسې کس چې آغا پیغمبر علیه السلام لیدلم نه دی عمر ته وی که ملاقات دی ورسره وشو نو ځان له دعا والا نبی علیہ السلام وفات شو د ابو بکر صدیق رضی زمانہ هم تیر شو د حضرت عمر زمانہ وا قافلې براتلې فتوحات شروع شو یو قافله رااله نبی علیہ السلام او علامات خودلیو دا علامي بیبي یو پکې علامه دا و چې دیبا جړه والا ویدل به جړه ډیر ورځي نو یو کس یو نه حضرت عمر سے تاسو کولو تاسو نوم دي یو کس ورته زما اویس نامه ده وې د کم کلی وې د قرن قبیله ما الله اکبر حضرت عمر دې شابه لا سوچت کمال دعا وغواړه او ته امیر المؤمنین زسوګه او تا ته دعا کوله ته خو چې کم دې استا خو ډېر لوی مقام دی زسوګه او تا ته دعا کوله هغه ورته نه ما ته زما محبوب صلی الله علیه وسلم په جون کې دا وصیت پریښو چې کله اویس قرنی سره ملو شي نو ځان د پاره د دعا وغواړه زما عزتمندو دا د مور خدمتو دا د مور اجازتو د مور زړه ساتلو نو په دې میاشت کې زما عزتمندو د والدینو
او خاص کر د مور زیات خیال ساته. لکه یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وایي من احق بحسن صحابتي یا رسول الله، د الله محبوبه زما د مینې د محبت او د ادب او د خدمت دپاره د ټولو نه زیات مستحق څوک دي؟ چا سره مینه وکم، د چا ډېر زیات خدمت وکم، د چا ادب او احترام ډېر وکم. نبی علیہ السلام ته امکا، د خپلې موره، د خپلې مور. وی ثم د الله محبوبه بیا چا سره؟ دویم نمبر کې چا سره؟ نبی علیہ السلام ته امکا، مور سره. صحابي یا رسول الله او ثم بیا د چا سره؟ دریم نمبر کې بنا محبت تعلق ادب احترام د چا سره؟ حضور علیہ السلام ته فرمایل امکا، مور سره. وی ثم د الله محبوبه بیا چا سره؟ څلورم نمبر کې حضور ته ابوکا، پلار سره. نو حدیث کی د مور درې حق شو، د پلار یو حق شو. علما لیکي د دې یو حق، د پلار د یو حق دومره لاج پکار دی چې کچر ستا پلار کافر او مشرک دی، کافر او مشرک دی او په کور کې پروت دی او تا ته وایي ته مسلمان یې، ستا پلار کافر دی مشرک دی، تا ته وایي بچی ما په غېږ کا او ما هلته بوځه بتخانې ته چې زه هلته بت ته سجده وکړم. الله وایي فلا تطیعهما، د الله په نافرمانۍ کې به د چا تابعداري نه کوې، مې بوځه بتخانې ته مه بوځه، کفر او شرک ته مه بوځه. خو کچرې پلار په بتخانه کې پروت دی، هلته په کفر. الله رب العزت فرمایي وایي د کافر مور پلار سره وصاحبهما فی الدنیا معروفه، دنیا کې ورسره ښکلی وخت تېروه، دنیا کې ادب او احترام یې کوه. که دغه کافر او مشرک پلار ستا په بتخانه کې پروت دی او زوی جواب یې راولېږه چا شیخ ته وایي چې راشه ما کور ته بوځه، په منډه به ورځي، خپل مشرک پلار به هغه د بتخانې نه راولي. نو زما عزتمندو یو والدین دنه ناراضه نشي. زما د الله په ذات قسمي ته عجیمي، ته بزرگ می، ته حافظ قرآن می، ته عالم می، ته شیخ الحدیث می، ته شیخ التفسیر می، ته هر سے خستا بوډا مور پلار اغلا سجد کی جی الله حافظ دے عالم دے خزت خپیم. زما د خدای په ذات قسمی محبوب می فرمای د جنت بویم په حرام دی، جنت بویم په حرام دی. یو دویمه خبره ده زما عزت بندو چې جبرئیل السلام خیر وکړه هغه کس چې تباہ برباد شي چې د رمضان مبارک غوندې میاشت د باندې تېره شو، د ده پکې بخښنه ونه شوه. په دې میاشت کې زما عزتمندو الله باندې ځان وبخښي، د تهجد اهتمام وکړئ، د قرآن د تلاوت اهتمام وکړئ. که څوک د سره اوس تاسو ګورئ روزانه په رمضان کې جګړې وي، خبرې په ړومبني جماعتي کې په تو مې باندې جګړه شوه او لګي شو او یو پلار او دوه زامن چې کوم مړه کړه. دا روجه ده زما عزتمندو. نبی علیہ السلام فرمایي وایي د روجه دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله جنت دی. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي.